یادې سیالۍ چې څو ورځې دمخه پیل شوې د شیخ زاید پوهنتون د بېلابېلو پوهنځیو 14 لوبډلو پکې ګډون کړی و چې موخه یې ورزش ته د محصلینو هڅول او سالمه بوختیا وه. د سیالیو جوړونکي وایي ورزش د روغ صحت ضامن دی او ټول خلک باید له کار، دندې او زده کړو سره سره ورزش پرې نږدي. د سیالیو نندارچیان هم په خپلو خبرو کې د دا ډول سیالیو پر دوام ټینګار کوي. دا اکاډمیک ماحول د ټول درسونه وایي نو طبعا ذهني ټینشنونه وي، ذهن باندې بوج او فشار وي، نو یو خوا د محصلینو لپاره غټه تفریح ده او د بلې خوا محصلین تشویق کېږي تر څو د ورزش په برخه کې رشد وکړي. شیخ زاید پوهنتون د سپورت د امنیت څخه مو دا غوښتنه ده چې د والیبال میدان یو څه په معیاري شکل باندې برابر کړي او دلته دوړې او غبار یې تر څو د شاګردانو د لا تشویق لپاره منظم او برابر شي تر څو دوی وکولی شي په سمه معیاري توګه د خپل هغه سپورت چې دی هغه په منظم شکل مخکې یوسي. لوبغاړي هم خوښ دي چې په پوهنتون کې ورته د زده کړو ترڅنګ د سیالیو فرصتونه هم برابر شوي دي. دوی د یادو سیالیو له جوړونکو مننه کوي، خو ټینګار یې دا دی چې راتلونکي کې هم ورته د دا ډول سیالیو زمینه برابره کړي. د محصلینو څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ ته میدانونه جوړ شي، ځکه چې میدان چې جوړ شي نو هغه لوبه هم خوند کوي او بل ذهن هم د محصلینو ارامه کېږي. او یو محصل نه تنها باید تعلیم وکړم، باید د تعلیم ترڅنګ باید ورزش هم وکړم. دا ټورنمنټ ډېر مهم و د ذهني تفریح لپاره. د محصلینو غوښتنه دا ده چې په آینده کې موږ ته میدانونه جوړ شي، توپونه د سپورټ برخه کې هغه هر اړوند سامان دی هغه باید موږ ته راوړل شي، ځکه موږ سامانات کمې لرو، د میدانونو کمې لرو، نو که دا خدمت موږ ته وشي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم په شیخ زاید پوهنتون کې د فوټبال، کرکټ او والیبال سیالۍ ترسره شوې.